ما یو تقریر کړی چې مجاهدینو تاسو فلسطین ته مه ځئ کنه به بعض محرفینو غلط تعبیر کړی اول خدا د طالبانو زه په دې پوه یم چې ته فلسطین ته ځې په لاره کې د چا په استخباراتو په لاس کې غورځئ دې ته مو فکر وي هدف ته نه سې رسېده یا به د ایران استخباراتو یا د امریکایانو په استخباراتو لاس کې غورځئ نن دنیا داسې نه ده لکه افغانستان غوندې لالو په دې به ځان رسره پوه کوې او بل دا ده چې ته فلسطین ته ځې په تا ولې جهاد نه ده فرض په افغانستان کې تا په سر چې تیاره ګرځي ولې دا استعمار نه بلې ولې دا جهاد نه ده وایي جواب راته وایي که نه ولې چې د تا په سر باندې تیاره ګرځي هر ساعت چې وغواړي د تا حریم د تا ناموس نو تا باندې ولې جهاد نه ده فرض چې ته بل جهاد ته ځې ته لیونی که مازغه خراب دي ته ولې خپل جهاد نه کوي خپل وطن نه ازادۍ تیارې کار وکړه که نه څه وخت کوي که ته وایې ټوپک نه لرم پلار به مې درته جوړي که نیکه به یې درته جوړي څه وخت به د هغه جهاد ته ځې دلته د جهاد په تا باندې دلته خپل جهاد پر د دماغ خبرو غلط تعبیر کړی دی فکر کوي چې لکه سې د تا د نیکه نم سلوارې د جهاد ډېر شوقي یم زه هغه فکر لرم چې د ټول امت مسلمه د ازادۍ فکر لرم تا دې ته فکر وي ته به هلته لاړ سي هلته به استخباراتو نیولی بندي به پروت په زندانونو کې یا به د خپل اهدافو دپاره استعمال کړی جذبه خو درکې ده خو هوش نه لري ډېر